خوشحال سادات وایي له مقاومت جبهې جلا د طالبانو خلاف ملي لید لرونکي جګړه پیلوو. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغان ځواکونو یو مطرح جنرال خوشحال سادات د طالبانو خلاف د ملي لید لرونکي جنګي ډلې ته د موجودیت اعلان وکړ. نوموړي په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې یو نیم کال فرصت طالبانو ته کافي و چې وښیي دوی اصلاح شوي او حکومت ولي کولی شي. دغه په باور طالبان په دې کار ناکام او د پراخو بشري سرغړونو، د واک انحصار، د ښځو د حقونو د نقض او موکراسي سبب شول. جنرال سمیع سادات زیاتوي چې دوی د جمهوري نظام له ډیرو بهرمیشتو امنیتي منصوبینو سره په اړیکه کې دي او د طالبانو خلاف د جګړې لپاره یې منسجم کړي دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې څه موده مخکې جنرال سمیع سادات د دوی په استازیتوب تاجکستان ته ولاړ څو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ډلې سره د ګډ کار په اړه وغږیږي، خو کومې پایلې ته ونه رسېدل. سادات وویل د جمهوري نظام امنیتي منصوبین که له یو لوري غواړي ملت د طالبانو له استبداد څخه وژغوري، خو بل لور ته غواړي پوه شي چې دوی او نور قوتونه د کوم هدف لپاره جنګیږي. هغه ټینګار وکړ چې د دوی هدف له پلان شوې جګړې څخه د ملي ارزښتونو ملاتړ دی، څه چې په باور یې د مقاومت ډلې ورته په دې اړه قناعت ورنه کړای شو. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت لوی ریاست مخکني مرستیال د مقاومت جبهې په اړه وویل چې موخې او ترکیب یې ملي نه وي، ځکه دوی د جلا فعالیت پریکړه وکړه. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.